څرنګه کولی شو د ټلګرام مونټایزیشن ترلاسه کړو؟ سلامونه نیکې هیلې یو ځل بیا باور لټون یوټیوب چینل څخه په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست، بریالی احساس یم. یو ځل بیا د یوې بلې نوې ویډیو سره راغلی یم. دغه ویډیو د ټلګرام د مونټایزیشن اړوند ده. په دې ویډیو کې به تاسو ټول معلومات د ټلګرام اړوند درکړو چې څرنګه کولی شو د ټلګرام د لارې عاید ترلاسه کړو. له همدې ټاپک څخه وړاندې تاسو دې ویډیو ته یو لایک ورکړئ او که په چینل کې را سره نوي یاستئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او په ټولنیزو رسنیو کې زموږ ادرس فالو کړئ ترڅو زموږ راتلونکي هغه ویډیوګانې چې اپلوډ کوي تر تاسو خامخا در ورسیږي. راځو دوستانو پر ویډیو باندې پیل کوو. لومړی راځو د ټلګرام چینل د مونټایزیشن شرایط او قوانین څیړو. د ټلګرام چینل مونټایزیشن دوه قوانین لري. لومړی ستاسو چینل باید پبلیک وي. دوهم دوستانو ستاسو چینل باید زر سبسکرایب ولري. دا د ټلګرام چینل هغه قوانین دي چې دوی د ټلګرام چینل د مونټایزیشن لپاره ټاکلي دي. کله چې تاسو دغه دوه شرایط پوره کړئ ستاسو چینل ته مونټایزیشن درکول کیږي. تاسو هیڅ اړتیا نه لرئ چې د مونټایزیشن لپاره ټلګرام ته اپلای وکړئ. یعنې کله چې تاسو زر سبسکرایب پوره کړل او دوهم ستاسو چینل پبلیک وي، تاسو ته په اتومات ډول د ټلګرام د لوري مونټایزیشن درکول کیږي. او غوره خبر دوستانو دا ده چې تاسو کولی شئ په داخل د افغانستان کې خپل د ټلګرام چینل جوړ او مونټایز کړئ. تاسو اړتیا نه لرئ چې وی پی این وکاروئ یا هم د بهرني هیواد کوم سیم کارت وکاروئ. او بل دوستانو تاسو کولی شئ په ټلګرام چینل کې 2 یا 3 تنه اډمینان اضافه کړئ. د ټلګرام چینل د اډمینانو شمیر زیاتوالی یا کموالی کوم اغیز نه کوي ستاسو په چینل باندې، هغه تاسو پورې اړه لري. او بل دوستانو ټلګرام چینل چې کومې پیسې ورکوي یا د ټلګرام کمپنۍ چې کومې پیسې د مونټایزیشن لپاره ورکوي هغه د ټون په نوم یو کرنسي ده. دغه کرنسي د کریپټو کرنسي ده دوستانو. هغه اشخاص چې په کریپټو کې کار کوي هغوی به ورسره بلدتیا ولري. کریپټو دغه کوم کرنسي چې د ټون په نوم ده په بازار کې اوس مهال $2.5 قیمت لري، خو دغه قیمت یې ثابت نه پاتې کیږي. ځینې وخت قیمت لوړیږي او ځینې وخت قیمت ښکته راځي، یعنې کوم ثابت قیمت نه لري. او بل دوستانو تاسو کولی شئ د ټلګرام چینل ویډرا ټون والیټ ته وکړئ. یعنې تاسو کوم بانکي اکاونټ ته اړتیا نه لرئ چې تاسو ټلګرام سره وصل کړئ ترڅو دغه کومې پیسې چې تاسو له ټلګرام چینل څخه ترلاسه کوئ دا ویډرا کړئ خپل بانک اکاونټ ته. یعنې تاسو کولی شئ دغه کریپټو کرنسي په داخل د موبایل کې تبادله کړئ. همدارنګه دوستانو ټلګرام چینل آر پی ایم او سی پی ایم سیستم لري. که چیرې ستاسو چینل په آر پی ایم کې راځي بیا تاسو ته ټلګرام چینل په 1000 ویوز $1 درکوي. که چیرې تاسو په یو ورځ کې 2-3 پوسټونه ورکوي او پر هر پوسټ باندې 1000 لیدونکي راسي تاسو به ترلاسه کړئ $3. یعنې په هر پوسټ تاسو کولی شئ $3 ترلاسه کړئ. که چیرې ستاسو په چینل باندې 1000 ویوز راځي په هر یو لیکنې باندې، نو دا دوستانو د ټلګرام چینل هغه قوانین دي چې تاسو ته ما وړاندې کړه. د دغه قوانینو د پوره کولو وروسته تاسو کولی شئ له ټلګرام څخه پیسې ترلاسه کړئ. د ټلګرام چینل د آر پی ایم سیستم او سی پی ایم سیستم دا مختلف د جغرافیوي موقعیت پورې اړه لري. که چیرې ستاسو لیدونکي له افغانستان څخه وي نو تاسو ته بیا په 1000 ویوز باندې په 3000 ویوز باندې $1 درکول کیږي. او که چیرې ستاسو لیدونکي د افغانستان په شمول له نورو هیوادونو څخه هم وي بیا ستاسو چینل شاید په آر پی ایم کې راسي نو بیا په 1000 لیدونکو باندې $1 درکول کیږي. چیرې تاسو د ورځې په خپل ټلګرام چینل کې 3 پوسټونه ترسره کوي او په دغه 3 پوسټونو باندې 1000 ویوز راځي چې ټوټال 3000 ویوز کیږي، نو تاسو د ټلګرام د خوا درکول کیږي $3. دغه کې آر پی ایم او سی پی ایم جغرافیایي موقعیت پورې اړه لري. همدارنګه دوستانو ټلګرام چینل د کاپی رایټ په نوم کوم څه شرایط نه لري. تاسو کولی شئ چې هر څه پکې خپاره کړئ، ویډیوګانې، تصویران او همدارنګه لیکلي پیغامونه تاسو کولی شئ په خپل چینل کې خپاره کړئ. هغه تاسو پورې اړه لري. یعنې ټلګرام چینل د کاپی رایټ په نوم کوم څه شرایط یا کوم قوانین نه دي وړاندې کړي لا تر اوسه پورې. دا دوستانو چې څرنګه کولی شو د ټلګرام چینل مونټایزیشن ترلاسه کړو. د ټلګرام چینل د مونټایزیشن قوانین څه دي؟ په راتلونکي ویډیو کې به موږ تاسو زده کړو چې څرنګه کولی شو خپل ځان لپاره د ټلګرام چینل جوړ کړو. همدارنګه د ویډرا لپاره کوم اکاونټ ته ضرورت ده ترڅو خپلې ګټل شوې پیسې ویډرا کړو. انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به همدې باندې بحث کوو چې څرنګه کولی شو د ټلګرام چینل مکمل سیټ اپ بشپړ کړو. ښه نو ګرانو دوستانو تاسو دغه ویډیو ته لایک ورکړئ او که په چینل کې را سره نوي یاستئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي هره راتلونکې ویډیو ته تاسې در ورسیږي. که کومه پوښتنه غوښتنه لرئ په کمنټ کې ولیکئ ترڅو یې ځواب ترلاسه کړئ.
همدارنګه زموږ د ټلګرام چینل لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده، کولی شئ هلته راسره ګډون وکړئ تر څو پوښتنې ستاسو ځواب شي او د ټلګرام د راتلونکي له هر اپډیټ څخه پر وخت خبر شئ. نو دوستانو دا و هغه د مونټایزیشن قوانین چې تاسو ته وړاندې شو. که ویډیو مو خوښه شوې وي لازمي لایک ورکړئ او د خپلو نورو ملګرو سره خامخا شریکه کړئ.